الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سورة آل عمران. عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کوم آیات شریف چې ما ولوستو په هغې کې الله جل جلاله فرمایي هغه کسان الذین یذکرون الله، هغه کسان چې یادوي او ذکر کوي د الله تعالی، یا منځ کوي او یا هر څه هغه نیک عمل چې کوي یا قرآن لولي. یذکرون الله قیاما په ولاړه باندې کوي، وقعودا او په ناسته باندې کوي، وعلى جنوبهم او په اړخونو باندې یا په څنګونو باندې کوي او په پریوته باندې کوي، ويتفکرون او فکر کوي د الله تعالی په هغه څه کې فی خلق السماوات والارض چې په اسمانونو په ځمکو کې او هغه څه چې د هغوی په مابین کې دي او څو چې په اسمانونو او ځمکو کې دي په هغې کې فکر کوي او تفکر کوي. دا هم ذکر دی چې د الله په قدرتونو کې سړی فکر او ذکر وکړي. بیا هم الله جل جلاله داسې وایي چې ربنا، ای رب زمونږه، ما خلقت هذا باطلا، تا دا ټول شي نه باطل نه دي پیدا کړي. فسبحانک، پس ته چې یا الله جل جلاله ستا دپاره پاکي ده، فقنا عذاب النار، مونږ د اور نه بچ کا او خلاص هم که د عذاب النار نه. آیات یو نوي دی او آل عمران صورت دی. د دې ذکرونو د معنا دا ده چې څومره چې ذکرونه دي، څومره چې د الله تعالی نوم دی، که په هر ترتیب باندې وي او په هر ځای کې وي او په هر وخت کې وي، هغه ذکر عام ذکر دی. او کوم یو چې فرض ذکر دی او مکتوبات دي او فرضیات دي، هغه منځونه دي، او یا لکه فرضاً حج دی او یا روژه ده او یا فرضاً زکات یا نور، هغه ذکرونه ټول د الله تعالی دپاره دي او د هغې د رضا دپاره دي. او په دې کې ټولو کې مثلا په مانځه کې قیاما، اول قیام ضرور دی چې په قیام باندې مونځ وکړي، وقعودا او که بیا نشي کولی بیا په ناسته باندې وکړي، او بیا که په هغې باندې نشي کولی ولا جنوبهم، بیا دې په اړخونو باندې وکړي. د دې معنا دا ده چې مونځ هیڅ وخت نه معاف کېږي او همیش دپاره به ذکر د الله به کوي په هر حالت کې چې وي، او په دې کې به قیام باندې مشتمل دی مونځ، او په قعود په ناسته باندې دی، او کله چې بیا دا نشي کولی علی جنوبهم. دلته د جنوبهم نه علما یو بل تعبیر هم کوي چې جنوبهم معنا دا ده چې یو خو معذور وي، مریض وي، هغه په اړخ باندې یا په یو جنب باندې مونځ کوي او دا کوي. مګر دې کې وایي علی جنوبهم، کله چې ته خپلې بسترې ته لاړ شي هم ته کولی شي چې په خپله بستره کې په هر جنب او اړخ باندې چې ته پروت یې په هغې کې هم ذکرونه وکړلی شي. یو پکې دا عام ذکر دی، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم به چې بستر ته به لاړه نو هغې به ډېر زیات ذکرونه به کول، ویده کېدم هم په ذکرونو کې او بیا بېرته راخېدم هم په ذکرونو کې، او دا د یو مسلمان دپاره یو بهترین شی دی. ذکر تجربه علما دا وایي چې کله ته ذکر کې په بستره کې، نو تا ته هغه وسوسې چې شیطان در اچي، هغه وسوسې در نه ټول ځي، خوب دې آرام کېږي، بې تشویشه کېږي، او هغه څه چې خفګانونه دي، تکلیفونه دي، هغه د دې ذکر سره حل کېږي او برابرېږي، ځکه ستا توجه الله ته کېږي او الله بیا په تا باندې توجه کوي. نو د دې نه د الله جل جلاله صلاحت پیدا کېږي، د دې نه او دینه بندگی او بندگی کې د الله تعالی ډیر لوی فضل او ډیر لوی رحم. ويتفکرون، دا فکر کول دا د هر انسان لپاره لازم دی.
دا چې په عبثیاتو چټیاتو او بې ځایه خبرو کې او بې ځایه شیانو کې سړی فکر کوي ویتفکرون تاسو فکر کوئ فی خلق السماوات والارض دا هم معلومیږي که چېرته مسلمانان په دې کې فکر کولی او ساينس ته مخه کړی وي فی خلق السماوات ساينس او ټکنالوژي ته مخه کړی وي او یا نور شي ته کړی وي نو په دې خلق السماوات کې لکه څنګه چې د انګریزان او کافران اوس د نن سبا پیشرفتونه کوي او کله سپوږمۍ ته او کله بل ځای ته او کله مریخ او مشتري ته او کله یو ځای دی او کله بل ځای دی او کله لمر چې خاطو کې واته کوي او د هغې ټول هر څه کنټرول کوي نو دا باید مسلمانانو کړی وي ځکه موږ ته د الله وایي ویتفکرون فی خلق السماوات والارض دا د مسلمان دپاره امر دی چې ته فکر وکړه په خلق السماوات په مخلوق یا په خلقت د ځمکه او د اسمانونو کې نو دا د مسلمان کار دی باید موږ دا کارونه کړی وي خو هغه موږ نه انګریزان مخکې شوي دي او هغوی دا کارونه کوي بیا د دې سره داسې وایي ربنا ته به ووایې داسې ما خلقت هذا باطلا دغه ټول شیان چې تا پیدا کړي دا باطل نه دي بلکې په دې کې رقمونه هنرونه دي او په دې کې نفرونه پندونه دي او په دې کې ډیر زیات حکمتونه دي په دې هر شي کې نو ته پکې فکر وکړه باطل نه دي دا شیان دا څه شی چې پیدا کړي کوم عبادت دی د ځمکې او اسمان یادونه ده یا بل شی دی دې ټولو کې د الله تعالی سره مشغولېده پکار دي تر څو پورې چې ته هغې ته ورسېږي باطل نه دي بلکې دا ستا د فایدې دپاره دي معنا په دې معنا که نور هېڅ هم نه وي دومره خو فکر کولی شي چې لمر موږ ته څومره فایده لري سپوږمۍ موږ ته څومره فایده لري او بیا د لمر او د سپوږمۍ فایدې خلاصه کوي چې بیا د دې نه نور حرارت او نور شیونه چې پیدا کېږي او د هغې دې نه رڼا پیدا کېږي او د دې نه ورځ او شپه پیدا کېږي او د دې نه کلونه پیدا کېږي او هر وختونه سره یو تر بله سره بیلی او پیدا کېږي او په دې وختونو کې بیا منځونه کول د موږ ته وخت راښیي دا خو د لمر تاریخ دی چې موږ او تاسو ته هر څه ښیي او د سپوږمۍ خپل کار دی چې موږ او تاسو ته لاره او رهنمایي ښیي نو ته به بیا دا وایې چې د دې لپاره سبحانک پاکي ده یا الله تعالی را څنګه فقنا عذاب النار ته ډېر پاکې او موږ ته د دې توفیق راکړه د دې ټولو شیونو او موږ په خلاص کړه د عذاب النار نه ضرور خبره ده چې کله په دې آیات باندې عمل کوې نو الله به دې په خپله د نار او د اور نه خلاصوي ځکه مونځ به کوې تفکر به کوې او ذکرونه به کوې او د الله نوم به یادې نو په دې لحاظ باندې د دې انسان دپاره دغه ټول شیان جوړ شوي دي او په حدیث شریف کې داسې راځي واذا مس الانسان کله چې انسان د دې الضر کله چې تکلیف حس کی مسلمان یعنی دې لپاره کوم تکلیف دعانا لجنبه ای د تاسو دعا وکئ او یاد کوي الله جنبه په اړخونو خپلو باندې وقاعدا او په ناسته خپله باندې او قائما او په ولاړه خپله باندې رواه المسلم د دې آیات او د دې حدیث دواړو طبیعت داسې دی موږ په منځ کې قیام کوو موږ قعود کوو او موږ د سجدې کوو دغه ټول شیان په دې کې موجود دي نو ځکه وایي علماو کرام داسې وایي چې باب ما جاء فی التشهد هغه څه چې په تشهد کې راغلي لکه موږ او تاسو چې تحیاتو باندې کې نو نور منځونو باندې موږ او تاسو بحث وکړو او بیا موږ اوس د تشهد بحث دا دی چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای قال علمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي الله رسول تعلیم راکړه د څه شي تعلیم راکړه اذا قعدنا کله چې موږ کینو په مانځه کې یعنی بعد فی رکعتین دو رکعاتو کې بعد قاعده کو او دا قاعده موږ ته د دې تعلیم راکړه په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل موږ او قول موږ ان نقول وای تاسو موږ به وایو څنګه به التحیات ټول پاکي الله لره د والصلوات او ټول هغه څه چې ذکرونه دي او هر څه دي هغه د الله دپاره او طیبات او ټول پاکي د الله دپاره ده بیا به د دې دپاره چې دا ووایي السلام علیک ایها النبی بیا به په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام اچي او د دې سلام معنا دا ده چې زه تا ته تسلیم یم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تا منم په نبوت باندې او تا منم په پیغمبرۍ باندې ایها النبی بیا چې دا ایها النبی دی ویلې د دې سلام خلاص ورحمت الله او بیا د رحمت دی د الله په تا باندې او برکاتونه دی په تا باندې وي او بیا به وایي چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین ټول سلام دی په مونږ او تاسو باندې وي څومره چې په جمع کې څو ناسي سلامتی دی وي په دې ټولو مونږ باندې وعلى عباد الله الصالحین او په هغه کسانو باندې چې هغه د الله تعالی صالح بندگان دي
او بیا بداوی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه د شهادت چې دا د اسلام نښه ده او د اسلام د راوړو کلمه ده، نو شهادت به ورکې په الله باندې چې واحد لا شریک دی او بل اله نشته بې د دې نه، او بیا به شهیدي په دې باندې ورکې چې محمد صلی الله علیه وسلم عبده ورسوله د هغې بنده دی او د هغې استاد دی او د هغې پیغمبر دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښودنه په دوو رکعاتو کې قاعده کوو موږ او تاسو. کله چې موږ په دوو رکعاتو کې کینو او تحیت ویو او دا داسې یو دعا ده چې دا ولولو، د دې کې ډېر غټ مقاصد دي او ذکرونه دي ورکې. د دې معنا د دې ټول عبادتونو دلته د عبادتونو دا علت دی چې دغه مونځ موږ کوو، دا د عبادتونو د ژبې عبادت دی، د بدن عبادت دی، د مال عبادت دی، او د الله تعالی سره ټول هغه عبادتونه چې موږ کوو. او بیا وروسته د دې نه چې سلام اچو، مثلا سلام یو او بیا رحمت کوو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په نورو خلکو باندې، او هغه برکتونه وي، یعنی ټول هغه څه چې موږ ویو هغه د برکتونو ډک وي الفاظ زموږ چې موږ د الله د ټولو نه نیک بندیان یو. نو د دې لپاره دا معلومه شوه چې موږ د الله تعالی نیک بندگان یو، ځکه دا کارونه کوو. او سلام ځکه چې زه ګواهي ورکوم په دې باندې، شهادت ورکوم په دې باندې، او چې بې د الله نه بل څوک نشته، اشهد ان لا اله الا الله، بې د الله نه بل معبود برحق نشته دی، او بیا ګواهي او شاهدي ورکوم په دې باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغې بنده او رسول دی. دغه اتحیت لله والصلوات دا دومره ډکه ده د دې ذکرونو نه، او دومره ډکه ده د هغه خیرات او د برکاتو نه او د رحمتونو نه چې هیڅ اندازه یې هم نه لګیږي. په لحاظه د دې دپاره چې انسان همیشه دپاره د مونځ کول کوي، نو د اتحیتو د ټولو برکتونو نه به دې برخوردار شي او دې برکتونو کې به ځان داخل کړي. ځکه چې اتحیتو ویل دا د دې پاکي ده چې الله ته پاکي کې، نو ته به هم پاک وي. په لحاظه بنده او د رسول او د الله درې واړو پاکي به په دې باندې راشي، د خپل شان سره برابره پاکي به وي. همدا په همدې باره کې بیا ابن عباس رضی الله عنه هم روایت کې قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم يعلمنا التشهد، مونږ ته به تشهد زده کوو، کما يعلمنا القرآن، لکه څنګه چې مونږ ته قرآن ښوده داسې مونږ ته تشهد هم ښوده، یعنی اشهد الله اله الا الله، یعنی تحیت یې راته هم ښودله. او بیا به وکانه یقول، او دی به ویل التحیات المبارکات، دا بل اتحیت ده، اتحیت المبارکات، و اتحیت یعنی پاکی دی وی، المبارکات مبارکه، الصلاة او صلات دی وی، درود وی، الطیبات پاک چا د پاره، لله د الله د پاره. سلام علیک ایها النبی، دی کی دا د امام صاحب شافعي په مذهب باندې دا تحیت ده او دا ویل کېږي، مګر هغه مخکې چې موږ ولوستله هغه راویان هم زیات دي او ډېر قوي حدیث دی، هغه په هغې کې راغلی دی. ورحمه وبرکاته سلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هغې نه او دې نه دومره فرق دی چې د اتحیت المبارکات دغه ټکي اضافه شوي دي، نو ځکه دې ته د امام صاحب شافعي په مذهب باندې هغه اتحیت وایي. دا د ابن عباس صاحب روایت دی. او د تشهد ښودل لکه څنګه چې د قرآن یادیږي، همدغسې باید دا هم یاد شي، څنګه چې ځکه دا هغه دعا ده چې تر اخره پورې ولوستل شي. د دې معنا د عبادتونو ده، د ژبې برکت دی او د عبادتونو برکت دی، د بدن پاکیزګي ده. او د دې دپاره چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله رحمت او د هغه برکتونه وي په مونږ باندې، او د الله په ټولو نیکو بندگانو باندې د سلام اچولو معنا دا ده چې ستا د اسلامي ورورګلوي ټولې دنیا کې یو شی ده، او بیا ګواهي او شاهدي په دې باندې ورکول چې الله نه سوا بل معبود برحق نشته، نو ته توحید پرسته شوې، الله پرسته شوې. ولهذا هغه کوم بوتان چې وو، هغه کوم چې نور خلکو چې تا او یا هغه شیان چې تا لمر او سپوږمۍ پرستش کول، د هغې نه خلاصیه پیدا شو او برکت ترې راغی. او بیا د عبادت لایق نشته دی مګر څوک دی؟ الله ته پاک دی. په دې باندې شهیدي ورکول چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حقه طریقه ده، کومه چې الله جل جلاله ورته ښودلې وه او موږ او تاسو ته یې وښوده، او په دې باندې الله پابند لري.
باب ما جاء انه يخفي التشهد په دې باره کې هم راغلی چې څوک دا ونه وایي چې تشهد سره کوم لوستل کیږي په جهل کې که په خفه باندې لوستل کیږي. نو عن ابن مسعود رضی الله عنه روایت کې قال من السنه ان يخفي التشهد، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دالي چې تشهد به خفیه باندې وي، په جهر باندې به نه وي. ولهدا کله دې چې په خفیه باندې ویل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات به بیا پرځش. او باب کیف جلوس په تشهد، په جلوس کې به څنګه کینو موږ تاسو مثلا کله چې تشهد ویو یا 2 رکعات نه بعد کینو په دې کې به عن وائل بن حجر قال قد قدمت مدینه، کله چې موږ مدینه ته راغلو قلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ به وید رسول الله صلی الله علیه وسلم منستقاتل او یا بم د هغینه دکو علیه السلام. فلما جلس، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ناستو یعنی للتشهد، په تشهد کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ناستو افترش رجله اليسرى، چپ خپل فرش کوله په هغه باندې باندې ناستو یسرا، ووضع يده اليسرى او یو لاس به یعنی چپ لاس به خود یسرا، افترش رجله اليسرى ووضع يديه على يسرى، وکله به چپ لاس به کله به چپ دغه باندې کېدل او دا بل خپه به چې وضع يده يسرى يعني على فخذه، او دا به ودروله لکه یعنی د ګوتو باندې به پکې ناستو، یعنی خیخ په به ولاړه په پنجه باندې به ولاړه به او چپ خپه به فرش کوله. نو د دې فرش د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وایي مونږه کاته د دې دا شی نه به یادول چې د کوم طریقه باندې مونږ کړ. ووضعه اليسرى، وایي چپ لاس به بیخودو په چپ ورون باندې پتون باندې او ښی لاس به یې خودو په ښی فخذ باندې، وروسته به چې کېناسته نو په دې باندې به خوده او په منځ د تشهد کې به چې هم راجګېده نو ښی لاس به په دې باندې خوده، ښي ورون باندې خوده او چپ لاس به په ګس ورون باندې چپ ورون باندې خوده. دا د الله تعالی د رسول دا هغه طریقه و چې صحابه او کرامو به داسې یادوله چې عملا دا یو عملي درس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته ورکو او د هماغې ورځې نه تر اوسه پورې پاتې ده. اگر چې که څوک تکلیف لري، زحمت لري، د خپو درد لري یا بل څه کولی شي، دی په هر صورت باندې په خپو باندې کېناستی شي. که اصلي د صحت طریقه وي لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناستلو په تشهد کې، نو هغه چپه خپه به غځوله یعنی ودروله به او چپ لاس به په هغې چپ ورون باندې خوده او په پتون باندې به خوده او ښی پښه به ودروله او ښی پښه به څنګه ودروله، په 2 پنجې به یې نیغولې او په دې پنجه باندې به کېناسته، په چپ رخ باندې به کېناسته او دا ښی پښه به یې ودروله او پنجې به یې نیغې وې. همداسې د الله جل جلاله هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي. عن ابن عباس د ابن عباس رضی الله عنه الساعدي قال اجتمع ابو حميد وابو سعيد دا صحابه وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمه فذكروا صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا وی سره یو ځای شو جمع شو سره دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه ذکر وکړ او وی ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه مونځ کو. ابو حمید ویل انا اعلمکم بصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ خیمه چې هغې سره کوم منځ کو. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم په تحقیق او بېشکه رسول الله صلی الله علیه وسلم جلس یعنی کله به چې کېناسته لتشهد د هغه تشهد دپاره اشهد الله اله الا الله چې به یې ویل فافترش بیا به یې فرش کوله رجله اليسرى، ښی خپه به یې چپه خپه به یې فرش کړه، واقبل بالصدر اليمنى او بیا به یې دا بله خپه به یې ودروله على قبلته، د دې دواړو ګوتې به یې مخامخ کولې قبلې ته، یعنی هغه بلې ګوتې به یې ماتې کړې هم به قبلې ته مخامخ وي او په کومه یو باندې به چې کېناسته دا ګوتې به یې هم قبلې طرف ته مخامخ کړي. ووضع کفیه او دواړه ورغوي یا دواړه ورغوي به یې ښوده على یمنا على رکبته په خپلو ورنونو باندې، والیمنا وکفه اليسرى او بیا چپ کف او یا دا به هم ایښودل په چپ ورون باندې. اشار باصابعه یعنی السبابه
بیا به په ګوته باندې اشاره کوله، مثلا داسې بیا ګوته اشهد الله اله الا الله. د دې طریقه یو دا ده، اشهد الله اله الا الله. دا شافعي صاحب وایي چې دا ګوتې داسې کوي. دا په مشکات کې یو حدیث شریف دی چې هغه صحیح حدیث دی، وایي دا 350 کا، مثلا دا 3 شو او دا 5 شو، 350 کا. کله چې دا 350 کړو داسې دی وکړه د 350 کې ګوره دا بیا اشهد الله اله الا الله بیا دې سره یو ځای شي. اشهد الله اله الا الله په دې کې جګول او ټیټول دواړه، او اشهد ان محمدا عبده ورسوله بیا په دې کې به ټیټول. دویمه معنا دا ده چې اشهد ان لا اله الا الله کو اوار خپل لاس ونیسي. دا بل حدیث شریف دی چې په دې ترتیب به ونیسي. او کله دې چې بیا کله دې چې د اشهد ان لا اله الا الله ویل دا به اوچته کې. خو په دې کې دغه کم یو سړی چې ډېر زیات داسې ګوته زیاته خوځوي، ابو داود رحمه الله هغه کې یو حدیث شریف دی چې دغه ګوته خځول دومره نه دي پکار، ځکه دا یې وایي دغه کړې ده، دا منسوخه کړې ده، دا لرې ده. صرف یو ځل به چې اشهد الله اله الا الله داسې به راټیټي. ولهذا امام صاحب ابو حنیفه وایي لاسونه خواره کوي، امام صاحب شافعي وایي چې لاسونه جمع کوي او اشهد الله اله الا الله وایي. خو دغه چې هر ساعت جګی او ټیټی دغه په حدیثو کې ابو داود دا منسوخه کړې ده، دا نشته دی، ځکه وایي دا هر وخت خوځېده نشته، صرف یو ځل خوځېده اوچتې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله په دې باندې به ټیټې. نو دې کې دا زیات دا 3 طریقې دي په دې کې دا، او دا خوځېده ډېر په ګوته کې نشته دی. او بل وایي چې باب ما جاء في الاشاره، د اشارې د پاره ترغه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاه، کله به په صلات او مانځ کې کېناست، ودع يديه اليمنى، خلاص به کې خود على ركبته په خيط پتون باندې، ورفع اصبعه، او بیا دا جګوله دا ګوته التي هغه ګوته تلیل ابهام چې دې ته ابهامیه ګوته وي، دا ابهامیه به جګوله ويدعو بها، او بیا په دې کې دعا کوله. ويده اليسرى او چپ لاس به خودو على ركبته بسلطاني، دې کې دعا شي دا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا دعا به کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله. نو د دې لپاره د تشهود طریقه داسې و. او باب فی التسلیم فی الصلاه، سلام ګرځول په صلاه په دغه کې په مانځ کې کله چې سلام ګرځيږي. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم عن يمينه، فی طرف ته به سلام ګرځاو، مگر دلته د یمینی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا هم ویل کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یمینی ته ګرځاو، خو دلته د بیت سینه هم باید لګه کاږي چې مثلا السلام علیکم سینه به لګه کاږي، او بیا دا بل طرف السلام علیکم دا به سینه به باید ورسره حرکت کوي، دا به ورسره ګرځيږي، نو بیا به دا سلام پوره کېږي. ځکه دا عبد الله یسلم یمینه وعن یساره علیکم ورحمت الله ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله، بس دې پورې سلام دې د مانځنه د سلام ګرځېدل امدغه دي. السلام علیکم ورحمت الله دی بل طرف ته السلام علیکم ورحمت الله، نور برکاته یا نور شي نه پکې وګد نشته، صرف السلام علیکم ورحمت الله داسې پکې، او بیا داسې دی بلې خواته السلام علیکم ورحمت الله صرف داسې پکې، خو سینه به ورسره ګرځي لګا دیره، ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سینه ورسره ګرځوله. عائشہ رضی الله عنها روایت کوي وایي چې یسلم فی الصلاة وتسلیمة واحدة، کله به یو سلام کو هغه بل بم کو، خو بیا یا به رسته کو یا به نه کو اول سر کې وجهه ثم يميل الى الشق الايمن، و دا چې به کوله نو د خي طرف ته ډیر زیات داسې تاویده، الشق اليمين یعنی خدان به لک تاو ور سره چې سلام د خلکو باندې اچي، نو باید هغوی د سترګو لاندې راولي او څه. او بیا کله وایي چې باب ما جاء ان حذف السلام سنة، عن ابي هريره رضي الله عنه حذف السلام سنة، وایي دغه سلام اچول سنت دي. قال علي بن حجر قال ابن المبارك لا تمده، دغه سلام به ډیر نه ګرځي مدن په ډیر اوږدو سره، یعنی ابي هريره رضی الله عنه دا وایي چې حسب د سنت یعنی طریقه دا ده چې لنډ وي علا، ځکه دې کې دا راوین داسې وایي چې
یعنی دې کې مد مکوا یعنی ډیر اوږدوالی پکې مکوا چې خلک پتنګ کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نور پکې आवाज به پکې نه کې اوږدوالی به پکې نه کې صرف لنډ به کې او خلکو ته سلام به ګرځي پس لهذا دا د سلام طریقه شوه او دې باندې شو او هغه باب چې راغلی د عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې اذا سلم لا يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام تر هغه پورې به کېده چې دی ووایي رسول الله صلی الله علیه اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اذکارو او بیا د سحر او د مازدیګر په مانځه کې به دې کېناسته تر هغې پورې چې لمر پرېوځي او لمر راوخیږي نو اذکار به یې کول سبحان الله الحمدلله دا اذکار ذکرونه به یې ویل او مخ به یې راګرځو لکه د امام چې مخ راوګرځي دې خواته به یې مخ راګرځو نو په لحاظه دا ذکرونه بیا په دې مانځه کې کول د دې لپاره چې خپل دغه ټول صحابه پوي کې په دې باندې او په دې باندې پوي شي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام دا دعا ویل د دې لپاره صحیح ده او به راوی بل وی لا اله الا الله وحده لا شريك له دا به هم ویل له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بیا دا د دې لپاره وی چې د دې معنا دا ده چې سوا بل معبود نشته د الله جل جلاله یوازې الله جل جلاله دی هغې سره شریک نشته ملک او ټول هر څه هستی او نیستی ټوله ملک د هغه دی یعنی هغه د پاره ټول مربوط دی هغه د ټولو مالک دی تعریف هغه الله لره دی چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي او هغه چې هر شی باندې قادر دی یعنی کولی شي ای الله څوک منع کوونکی نشته چې ته یې ورکوي او څوک ورکوونکی نشته چې ته یې نه ورکوي دا د دې معنا ده چې فرمایلی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد دا دعاګانې کولې خلکو ته چې بعد د مانځنه دا دعا کوله د دې دعا کولو اثر ډیر زیات او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ډیر زیات برکتونه ثوبان رضی الله عنه فرمای هغه وایي چې ثوبان د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام او هغه فرمایي چې قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اراد ان ينصرف کله به چې وګرځید رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلاته یعنی صلات بیا ختم شو او بیا به ګرځید بیا به دا ویل استغفر ثلاثه استغفر الله استغفر الله استغفر الله درې ځله بیا دا درې کرته بیا دا استغفر الله به ویل بیا به ویل الله بل حدیث کې دی اللهم انت السلام ومنك السلام بیا به دا ویل دا حدیث هم وي استغفر الله استغفر الله ثلاثه درې کرته دا استغفر الله بعد د مانځنه دا ویل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او دا صحیح حدیث دی او دا د استغفر الله نه به ویل چې قال انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام دا دعا به رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد د مانځنه ویله دې روایتونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا روایت صحیح روایت دی او د ګرځېدو اراده وکړه یعنی راو به ګرځېده او بیا به چې کله راوګرځېد درې ځله بیا استغفار ویل او بیا د عایشې رضی الله عنها هم دا روایت کړې په صحاحو کې شته دی هغې سره یو بل راوي هم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځلې ویل استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد د مانځه نه بیا استغفار ویل ځکه ته چې کوم مونځ کې او تا کوم ځان الله ته دغه کړی اوس دغسې د دې ته استغفار ځکه ضرور دی چې باید دا مونځ ستا قبول شي نو که تا نه کوم شک شوی وي یا درنه غلطي شوې یا د زیاتې او کمې کړې وي یا درنه لټي شوې یا د سوچ راغلی وي په دې موضوع کې یا د حرکات غلط کړي وي نو بیا ووایه چې استغفر الله استغفر الله د مانځه پسې دعا کول د دې نه ښه دعا بله نشته دی چې استغفار استغفار ووایې او اللهم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ټول هر څه د الله دپاره دي او د هغې سره سلام اچول دي نو بیا انصراف یمینه چپ طرف ته او خی طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی به چې راګرځېده چپ طرف ته فینصرف علی جانبیه جمیعا علی یمینه ټول دې خواته به خپل ځان بیا دې خواته ټول راټولو په طرف د ښه باندې علی شمالي او په چپ باندې
یعنی مونږ بیا چوک چپ طرف ته هم کېناسته ګرځېده به او ښي طرف ته به هم ګرځېده او د دې نه معلومیږي داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور چپ طرف ته و نو فلهذا په مسجد د مدینی یا د هغې محراب کې به چې دی کېناسته نو چپ طرف ته به کېناسته چپ طرف ته معنا دا ده چې د دې چپ طرف ته خپل کور یو هماغسې به بیا لنډ ته نو په دې کې بیا کوم شک نشته دی چې څوک اعتراض وکړي دا ولې ښي طرف ته ګرځېدلی ولې چپ طرف ته ګرځېدلی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو خواو ته ګرځېدلی او دا دعاګانې یې کړي دي او د دې نه ښه دعا بله نشته دی او دا ټول حدیث په دې باندې چې بعد د مانځه نه دعا شته دی او که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول وایي چې په اخر د مانځه کې دعا وکړئ خو دا دعا نه ده معلومه چې کومه یوه دعا ده یو صحابي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې اللهم اني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک و چا ونه پوښتنه وکړه څه وخت ویله وایي زه نه پوهېږم چې دا مخکې د مانځه نه مونځ کې ویلې بهار یې ویلې یعنی معنا دا ده چې دعا کول شته دي او د دې ثبوت شته دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الفقه الاسلامي و ادلته دا بحث راخستی دی او بله خبره دا ده چې زاد المیعاد یو د حدیثو کتاب دی هغه یو مبارک کتاب دی هغه وایي چې فيه نقطة لطيفة په دې دعا کولو کې یو نقطه لطیفه ده ته چې کله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله نو وې دې کې لطیفه نقطه دا ده چې ته کولی شې چې بعد د دې دغه دعا وکړې دواړه لاسونه ورته الله ته جب کړي ځکه چې ته بعد د ذکر نه دا دعا کې او هر ذکر د محفل بچو نو خلکو به دعا کوله علي رضی الله عنه هر محفل کې به دعا کوله سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دا به ویل فلهذا د کله چې ذکرونه وکړي نو دعا کول زاد المیعاد نوشته کړي چې وایي کې او فقه الاسلامي و ادلته هغې هم نوشته کړي چې دعا وکړي او امام به راګرځېږي ښې خواته بعضې امامان زه ګورم دلته کله دلته لمونځ کوي همداسې جګ شي لاړ شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه کوي چې دی راوګرځېږي او یا ذکرونه وکړي یا شي وکړي نه پوهېږم چې دا کوم مذهب باندې دی خو په هر صورت باندې داسې خلک هم شته دی زموږ جومات ته هم کله کله راځي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين